صافی به د پیښور نه راسره وي چې د کډوالو د ستونزو په اړه تازه جزئیات شریک کړي. له دواړو څخه مننه کوم. خپرونه د افغان کډوالو په ستونزو پیلوو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې نږدې 800 افغانان په خپل سر ډول د پولیسو لخوا نیول شوي او په جبري ډول له هیواده ایستل شوي دي. په دې اړه نور معلومات په پیښور کې د خپل همکارې موسکا صافی نه اخلم چې په سکایپ د پروګرام سره ملګرې شوې. موسکا جانې، نن سه شنبه وضعیت څنګه و؟ آیا د کډوالو نیول اوس هم دوام لري؟ ډیره زیاته مننه کوم. څنګه چې تاسو وویل، د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ بیا هم دوام لري. تیره شپه د بي 17 ترڅنګ فیصل ټاون ته هم پولیس ورغلي وو چې لیبیری افغان کډوال دې ته اړ شو چې یا پاکستانیانو کور ته لاړ شي یا هم ټوله شپه په هوټلونو کې بیخه تیره کړې او د وضعیت څخه اندېښنه لري. نن هم ځینې ویډیوګانې او غږیز پیغامونه چې د افغان کډوالو لوري ماته رسېدلي، هغه کې ښکاره کیږي چې د اسلام آباد پولیس د افغانانو کورونو ته بیا هم ځي، تلاشي کوي او هغوی ځان سره نیسي چا سره چې اسناد نه وي. دا په داسې حال ده چې ډېری افغان کډوال وایي تر دې وړاندې دوی چې دوه ډوله ویزو دپاره غوښتنه کړې وه، چې یو تورست ویزه وي، یو هم فیملي ویزه وي چې د دې موده 6 میاشتو دپاره وي، او کله چې دوی د تمدیدۍ دپاره اپلای کوي نو هغه هم د تمدیدۍ دپاره هم بیا یا د اسټې دپاره 6 میاشتو وخت ورکول کیږي، چې دا اوس کم شوی دی، 40 یا 15 ورځو ته رسېدلی ده. افغان کډوال وایي چې شاوخوا 1.5 میاشت 2 میاشتې کیږي چې دغه غوښتنه دپاره دوی اپلای کړي، خو ځواب تر اوسه پورې دوی ته نه دی راغلی، چې د دې له کبله دوی تر ډیره حده پورې اندېښمن دي. او سفارت هم د دې په اړه د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د اندېښنې دې لرې کړي او ترڅنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې څخه او د ځینې بشري حقوقو سازمانونو څخه غوښتنه کړې چې د افغانانو د عزت د ساتنې او د دوی د خوندیتوب لپاره دې عملی ګامونه پورته کړي. په ځینو سیمو کې د کډوالو پخواني کمپونه هم ورانیږي. دا کار په کوم ځای کې شوی دی؟ همداسې ده، د افغان کډوالو په بیلابیلو کمپونو کې د افغان کډوالو کورونه ړنګېږي. په ځانګړې توګه کوهاټ ته که وګورو، په کوهاټ کې شاوخوا دغه 2 کلونو راهیسې زه خپله ګورمه، کله چې افغان کډوالو سره زم هغوی سره خبرې کوم، د کوهاټ په اوبلن او ګمکول سیمو کې افغان کډوالو کورونه ړنګېږي. په دې نږدېو کې شاوخوا 6 کورونه ړنګ شوي دي او 12 نور ته هم ویل شوی چې تاسو دې خپل کورونه پرېږدئ. دا ځایي خلک دي چې دوی د قانون لارې یا هم د محکمو لارې نوټیسونه افغان کډوالو ته ورکوي او د کورونو د خالي کولو غوښتنه ترې کوي.